السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ د عضوي کیمیا د زده کړې د ویډیوګانو دغه ځانګړي پلیلیست بیا هم ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسې به د تیرو ویډیوګانو څخه اعظمي استفاده کړې. کله چې تاسې هر مضمون زده کوئ نو د ویډیوګانو دغه سلسله چې ده دا پرله پسې زده کېږي. د دې لپاره چې تاسې وروستني یا اخرني درسونه زده کوئ باید ستاسې اوله ویډیو د اولي ویډیو درس زده یي، دوهم درس مو زده یي، دریم مو زده یي، تر څو چې په وروستو درسونو باندې تاسې په ښه ډول پوه سئ. د نن په درس کې د القانونو پر استحصال باندې او یا هم د القانونو پر لاسته راوړنه باندې موږ بحث کوو. القانونو چې دي دا عضوي مرکبات دي، دا په طبیعت کې هم پیدا کېږي د فوسیلونو په ډول باندې. اوس په نو فوسیلونه څه ته ویل کېږي؟ تاسې شاید په دې اړه معلومات ولرئ یا ونه لرئ. فوسیلونه هغه عضوي مرکبات دي یا هغه عضوي مواد دي چې تر مځکې لاندې سوي، یعنې زراو کلونو تر مخه دا د جیولوژي یو موضوع ده. په زراو کلونو تر مخه عضوي مواد لکه حیوانات او نباتات دا په زیاته پیمانه سره تر مځکې لاندې سوي، اول ته پر دوی باندې اکسیجن بند سوی، نو بیا وروسته چې اوس وخت د مځکې لاندې کومې زیرمې د نفتو د تیلو او یا نور پیدا کېږي دا ټول عضوي مرکبات دي. دا د هغه فوسیلونو څخه چې پر دوی باندې پر دغه موادو باندې ډېر کلونه تېر سوي او دوی بې له اکسیجنه پاته سوي، دا ځانګړي تعاملات هلته سرته رسېدلي چې نن ورځ یې موږ راباسو او د هغو څخه استفاده کوو چې په دې کې په زیاته پیمانه د القانونو مرکبات موجود دي. مثلا اوس میتان غاز دی، دا د القانونو لومړی مرکب دی. دا په طبیعت کې هم پیدا کېږي او موږ کولی سو په لابراتوار کې هم لاسته راوړو. میتان چې تاسې تر مخه فارموله لیدلې ده CH4 یو اټوم کاربن لري او 4 اټومه هایدروجن لري. دا هم په طبیعت کې پیدا کېږي او هم په مصنوعي ډول راځي. اوس نو موږ نن دلته په کیمیا کې د هغو طریقو په اړه بحث کوو چې په لابراتوار کې موږ څنګه کولی سو چې د القانونو مرکبات لاسته راوړو. د دې لپاره بیخي ډېرې طریقې پر لاره اچول سوي دي چې هغه مشهوره چې په کتابونو کې لیکل سوي دي او یا هم نن موږ په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کولی سو. زه تاسو ته د هغو طریقو یادونه کوم. لومړی طریقه، یو عالم چې دغه په لومړي ځل دا طریقه وکاروله ورتس نومېدی، نو ځکه موږ دغه طریقې ته د ورتس طریقه وایو. د ورتس طریقه څنګه؟ یعنې د ورتس په طریقه باندې د القانونو لاسته راوړل. ده داسې وکړله چې 2 مالیکوله الکایل حالتونه یې راواخیستل، د 2 مالیکوله سودیم سره یې ځای کړل. صحیح دی؟ 2 مالیکوله چې راواخیستل الکایل حالتونه. دغه موضوع به زه لږ درته تشریح کړم تر څو ستاسې بیا هم را په یاد سي. دا ایکس چې دي دې ته حالتونه ویل کېږي. حالتونه دا په ایکس باندې په عضوي کیمیا کې صرف ښول کېږي. دا یو شمېر اټومونه دي. صحیح دی؟ عناصر دي. په دوی کې کوم عناصر شته؟ فلورین دی، کلورین دی، برومین، ایودین. دغه عناصرو ته د عناصرو په دوراني جدول کې دوی ته هالایدونه وایي او په لنډ ډول باندې په ایکس باندې ښودل کېږي. دا یوه خبره شوله. آر څه معنا لري؟ آر موږ تاسې تر مخه ویلي وه چې دا د الکایل ګروپ دی او د الکایل ګروپ ترتیب او نسبت یې څه رقم دی؟ د دې نسبت داسې دی کاربنونه چې په هر تعداد وه هایدروجنونه 2 چنده کوي، یعنی کاربن که یو دانه یو 2 چنده کوي، دا 2 یو بل پر اضافه کوي 3. د دې کاربن یوه اړیکه خالي پاتېږي. ځکه موږ تاسو ویلي وه چې کاربن په عضوي کیمیا کې 4 اشتراکي اړیکې جوړولی شي. صحیح دی؟ که زه داسې کاربن ولیکم یوه اشتراکي اړیکه دې خواته، یوه دې خواته، یوه دلته، د یوه اشتراکي اړیکه خالي پاتېږي. نو دغه علت دی چې موږ الکایل ته یو ګروپ وایو، مرکبات نه وایو. که چیرې دغه بله خالي اړیکه بیا هم د یو بل هایدروجن په واسطه سره پوره سي نو خو معلومداره میتانو څخه لاسته راځي چې هغه مرکب دی. دلته دا مرکب نه دی، دا الکایل ګروپ دی. اوس نو دغه خالي اړیکه ګورئ آر چې څه دې ته الکایل ویل کېږي، دا یوه اړیکه یې خالي پاتې. اوس په دې ځای کې دغه هالایدونه چې دي ټوله یو ګونې اشتراکي اړیکه جوړولی شي. ټوله یو ګونې اشتراکي اړیکه جوړولی شي. آر یوه خالي اړیکه لري، هغه به د یوه دانه هالاید سره دوی تعامل وکړي. نو دا اوس الکایل هالایدونه دي. صحیح دی؟ دا عمومي شکل دی. د دې یو مشخص مرکب کېدلی شي. زه تاسو ته داسې ولیکم، مثلا د آر پر ځای باندې میتایل لیکم، ایکس یې چې دی برومین، میتایل بروماید، او یا هم دا برومو میتان کېدلی شي. دا داسې هم کېدلی شي چې CH دی ولیکم، د دې پر ځای کلورین ولیکم، میتایل کلوراید، او یا بل نوم یې چې دی کلورو میتان. ځکه د میتان یو دانه هایدروجن د یوه اټوم کلورین په واسطه عوض شوی دی. صحیح دی؟ نو دا 2 مالیکوله دا ورس څه شم وکړي؟ ورس 2 مالیکوله الکایل حالتونه راواخیستله، د 2 اټومه سودیم سره تعامل ورکوي.
2 اټومه سوډیم راواخیستي د کتلیستونو او هغه ځانګړو شرایطو په نظر کې نیولو سره چې د دغه تعامل لپاره ضروري دي. نو په نتیجه کې د څه رقم مرکب لاسته راوړي. دلته 2 دانې د الکایل ګروپونه دي. دا دغه اړیکه د هالایډ سره دا اړیکه ټوټه شوله. دا 2 دانې چې پاتې شوله الکایل ګروپونه پاتې شول. نو 2 دانې الکایل ګروپونه چې پاتې شول دوی خپل په منځو کې رابطه بسته کړل او بیا وروسته دا سودیم هم 2 مالیکول دی 2 اټومه دی او 2 اټومه هالایدونه شته. دوی سودیم د هغه الادو سره تعامل وکړي. نو هلته سودیم هالایدونه لاسته راغله. دلته آر او آر یو الکایل ګروپ چې د بل الکایل ګروپ سره اړیکه ولري دا په خپله چې دی دا د الکان یو مرکب دی. دا به چې شوله دا خو نو الکانونه شوله. صحیح دی. دا د الکانونو د لاسته راوړلو هغه طریقه ده. د دې میخانیکیت په څه ډول باندې دی؟ اول واري ورڅ راولاړ سو داسې وکړله چې یو مالیکول الکایل هالایدون راواخیستله د 2 دانې د 2 اټومه سودیم سره یو ځای کړه. صحیح دی. اول د دې پروسه دا رقم ده چې یو مالیکول الکایل هالایدونه ورڅ راواخیستله د ده سره 2 اټومه سودیم یو ځای کړي. 2 اټومه سودیم چې کله یو ځای سو دغه سودیم رالی د چې سره د الکایل ګروپ سره دا اړیکه هالایډ دغه اړیکه پرې شوله. صحیح دی. یو اټوم سودیم دلته رالی. یو اټوم چې رالی دا سودیم رالی جمع. اوس نو یو اټوم بل سودیم پاته دی او دغه هالایډ نو هغه سودیم د چې سره یو ځای سو سودیم هالایدونه. دا اوله پروسه وه. دومه بیا دغه سودیم هالایډ راواخیستی د آر ایکس سره یو ځای کړي. دا سودیم هالایډ صحیح دی. سودیم او دغه چې د الکایل ګروپ داسې الکایل سودیم راواخیستی بیا یې چې سره یو ځای کړي دا د آر ایکس سره یو ځای کړي. صحیح دی. اوس په دغه حالت کې دغه یو آر د یو الکایل ګروپ د بل الکایل ګروپ سره داسې یو ځای کېږي. آر رابطه آر صحیح دی او دغه سودیم د ایکس سره پاتېږي. نتیجه کې سودیم هالایدونه لاسته راځي. اوس نو آر دا چې دي دا خپله الکانونه دي او هغه چې پاتېږي دا سودیم هالایډ دی. د دې مشخص مثال کېدای سودیم کلوراید دی، کېدلی سي سودیم بروماید، کېدلی سي سودیم ایوداید. هر مرکب کېدلی سي په دغو کې داسې. صحیح دی. دا اوس نو راځم زه تاسو ته د دې مشخص یو مثال لیکم او بیا ځو دوهمې طریقې ته. دا لومړۍ طریقه چې شوله دا د ورڅ طریقه شوله. نو په لنډ ډول دا پروسه باندې دا دومه طریقه چې ما تاسو ولیکل دا هغه میخانیکیت دی او هغه قدم په قدم طریقه ده چې اول یې کم کار وکړي ورپسې بیا کم کار وکړي. نو په عمومي ډول که زه تاسو ته ولیکم دا راځي 2 مالیکوله زره اخم میتایل کلوراید. 2 مالیکوله میتایل کلوراید. میتایل کلوراید چې دی دا د الکایل هالایډ یو مشخص مثال دی. د دې سره 2 اټومه چې یو ځای کوم سودیم یو ځای کوم. 2 اټومه سودیم چې کله یو ځای سي په دې کې خو 2 میتایل موجود دي. دا یو میتایل 2 میتایل دي. یو میتایل د بل میتایل سره خپل په منځو کې دی اړیکه جوړوي. یو میتایل د بل میتایل سره اړیکه جوړوي. دا 2 میتایلونه خو دې خپل منځو کې اړیکه جوړ کړل. پاتې سو کلورین ګوره دا 2 ضریب چې دی د دې ټوله مرکب دپاره دي. کلورینونه هم 2 اټومه دي او سودیمونه هم 2 اټومه دي. نو معلوم داره 2 مالیکوله سودیم کلوراید لاسته ورته راځي. نو دا اوس موږ په دې کې دلته چې لاسته راوړی ایتان مو لاسته راوړی. دا چې دی 2 دانې کاربنونه لري ایتان او دا د الکانو یو ډېر اسانه او ډېر مشهوره طریقه ده چې دغه طریقې ته د ورڅ طریقه وایي. ولې ورته وایي؟ ځکه چې د لومړي ځل لپاره د ورڅ په نامه باندې عالم دغه طریقه پر کار واچوله چې اوس نن موږ او تاسې په کیمیا کې ورڅخه په ډېره اسانۍ سره استفاده کولی سو او د الکانونو مرکبات لاسته راوړلی سو. دومه طریقه دا ده ګریناډ په طریقه سره. ګریناډ دغه چې دی د ګریناډ موډل او یا د ګریناډ طریقه د هم الکانونه لاسته راوړله خو په جلا طریقه سره. اول یې راواخیستله الکایل هالایدونه راواخیستله د مګنیزیم سره یې تعامل ورکوي. لومړی سټپ یې داسې وکاروئ. الکایل هالایدونه راواخیستله د مګنیزیم سره تعامل ورکوي. په نتیجه کې دا مګنیزیم چې دی 2 دانې اشتراکي اړیکې جوړولی شي. نو مګنیزیم داسې سو چې 2 اشتراکي اړیکې جوړولی شي. یوه اړیکه یې د دې په مابینځ کې ورولې ده. یوه اړیکه د الکایل ګروپ سره سوله او بل اړیکه د هالایډ سره سوله. دغه شکل ته چې یو دانه الکایل ګروپ مګنیزیم او یو دانه هالایډ پکښې کې دې ته د ګریناډ موډل وایي.
لومړی خو دا شکل لاسته راوړي وروسته چې دا شکل یې لاسته راوړي بیا یې دغه شکل ته اوبه ور اضافه کړلې یعنې هایدریشن د دغه خپل موډل سره خپل موډل یې هایدریشن کوي صحیح دی اوبه یې ور اضافه کړلې نو اوس موږ راځو دغه شکل لاسته راغلی شکل چې دی الکایل مګنیزیم او هلاید د سره چې اضافه کړلې اوبه یې ور اضافه کړلې تاسې پوهېږئ د الکایل ګروپ چې دی دا د دې او د الکانونو څه فرق دی د یوه هایدروجن فرق دی یعنې که چیرې د الکایل ګروپ دغه یوه رابطه د مګنیزیم سره نسي د دا خوا سره نسي د دې پر ځای باندې د هایدروجن سره د الکایل د ګروپ یوه رابطه سي نو دا خپله چې دي الکانونه دي نو زه راځم اوس ګورئ په اوبو کې هایدروجنونه دوه اټومه شته دغه یو دانه هایدروجن راځي دغه اړیکه خو پرې کېږي دا اړیکه چې پرې سوله هغه اړیکه د الکایل د ګروپ د مګنیزیم سره پرې کېږي چې کله اړیکه پرې سي د اوبو یو اټوم هایدروجن راځي د الکایل د ګروپ سره اضافه کېږي دا خپله په چیس باندې بدلیږي میتایل مثلا د الکایل ګروپ دی او یو دانه هایدروجن چې پر وازه سو دا خپله چیس سوله دا الکانونه سوله او پاته هغه نور شیان چې دي هغه په خپلو منځو کې تعامل سره کوي صحیح دی نو دا داسې الخلي لاسته راځي صحیح دی د مګنیزیم هایدروکسي هلاید صحیح دی نو زموږ کار د الکانو سره دی چې الکانونه دا دې لاسته راغله د دې لپاره زه یو مشخص مثال درته لیکم تا خو عمومي دا به نه پاکومه تر څو تاسې د دې څخه د دې مثال په لیدلو کې استفاده وکړئ لومړی زه راځم الکایل راخم په الکایل زه به دا عمومي طریقه ولیکم میتایل دی مګنیزیم دی د کلورین سره اړیکه لري صحیح دا یو موډل دی د ګریناډ اوبه ورسره یو ځای کوم اوبه چې ورسره یو ځای شولې په نتیجه کې د اوبو یو اټوم هایدروجن راځي د میتایل سره یو ځای کېږي نو میتایل لیکمه یو اټوم هایدروجن د میتایل باندې چې یو دانه هایدروجن بل اضافه سي دا په اصل کې څه دی دا سی ایچ څلور دی سی ایچ څلور نو سی ایچ څلور دا خپله میتان دی د الکانونو یو مرکب دی جمع پاته شیان چې دي په خپلو منځو کې تعامل سره کوي دلته د اوبو یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن پاته دي دا دلته یو هایدروجن یې سوی دی دلته چیش پاته دي او ایچ پاته دي او دا نور شیان خپله پاته دي نو د دې څخه جوړیږي مګنیزیم هایدروکسي کلوراید کلورین راځي دغه کلورین هم د دوی درې سره ځای کېږي او بل مرکب لاس ورسره راځي نو زموږ کار د چیز سره د الکانو سره په دې طریقه سره میتان لاسته راغی دغه طریقې ته د ګریناډ طریقه ویل کېږي په کتاب کې هم دا لیکلی دی نور ستاسې په درسي کتاب کې دا دوهمه طریقه شوله او ورپسې درېیمه طریقه چې ده د الکینونو هایدروجینیشن دی صحیح دی درېیم د الکینونو هایدروجینیشن د الکینونو کورنۍ که څه هم موږ تاسې نه ده ویلې زه په لنډ ډول د دې لپاره درته تشریح کوم چې تر څو په دغه د الکینو څخه چې موږ الکانونه لاسته راوړو په دې طریقه باندې تاسې پوه شئ الکینونه هم عضوي مرکبات دي ځنځیري مرکبات دي په خپل ځنځیر کې یوه دانه دوه ګونې اړیکه لري هایدروجینیشن بیا څه معنا لري هایدروجینیشن دا معنا پر الکینونو باندې د هایدروجن نصبول پر الکینونو باندې د څه نصبول د هایدروجن نصبول نو دلته دا طریقې ته تاسې ګورئ دا ډېره اسانه طریقه ده که زه چیرې داسې ولیکم الکینونه چې دي مالیکولي فورمول یې داسې دی کاربنونه چې هر څومره یې هایدروجنونه به یې دوه چندی نو د الکانونو فورمول سره کوم کاربنونه چې هر څو دانې یې سی که کاربنونه ان دانې هایدروجنونه به یې دوه ضرب ان یعنې دوه چنده یې که دوه یې نور پر اضافه که په دې دوو کې فرق څه دی په دې دوو کې صرف فرق د دوه هایدروجنو د دغه دوه فرق دی د دوه څه هایدروجنو فرق دی چې په الکینونو کې د الکینونو دي په الکینونو کې دوه نه هایدروجنونه تر الکانونو کم دي صحیح دی په الکانونو کې کم دي نو زه داسې کوم که چې د الکینونه په الکانو باندې بدلوم د دې فقط بل هیڅ ته ضرورت نه لري فقط یو مالیکول یا دوه اټومه هایدروجن ته ضرورت لري چې هغه پر اضافه کوم دغه عملیات چې الکینو سره زه هایدروجن اضافه کوم دې ته د الکینونو هایدروجنیشن وایي نو الکینونو هایدروجنیشن دا دوه نه کم هغه دوه مې ور اضافه کړله چې سی ان ایچ 2 ان جمع 2 دا خپل الکانونه دي الکانونه په لاس سره ډېر اسانه الکینونو د هایدروجنیشن اوس زه راځم اول مرکب د الکینون را اخمه CH2 دوه ګونې رابطه CH2 دا چې دا کورنۍ موږ نه ده ویلې تر اوسه پورې دا ورپسې ویډیو کې دا تشریح کېږي زه به تاسو ته د دې هغه مشرح فورمول ولیکم دوه دانې
یو کاربن بل کاربن دوی په خپل منځو کې دوه ګونې اړیکه لري او موږ تاسو ویلي وه چې الکینونه چې دي دوی کاربنونه څلور اړیکې جوړولی شي څلور اړیکې چې جوړولی شي په دې څلور اړیکو کې دوې دانې اړیکې په خپلو منځو کې جوړې کړي دي څو اړیکې پاتېږي دوې اړیکې پاتېږي دا یو هم د هایدروجن سره بل هم د هایدروجن سره دا دلته هم یوه د هایدروجن سره اړیکه ده بل اړیکه هم د هایدروجن سره بسته کېږي نو د کاربنونو څلور اړیکې پر اساس دلته دغه دوه ګونې اړیکه موجوده ده د دوه ګونې اړیکې موجودیت دا معنا لري چې دغه مرکبات چې دي غیر مشبوه دي دا اوس د الکینو اول مرکب دی په څه نامه یادېږي په ایتلین سره ایتلین نومیږي دغه دوه ګونې اړیکه چې موجوده دا معنا دا مرکب چې دی دا غیر مشبوه دی دا د غیر مشبوه کلمه نه څه معنا یعنی دغه مرکب خپله جمعي تعاملات سرته رسولی شي جمعي تعامل سرته رسولی شي اوس نو جمعي تعامل سرته رسولی شي جمعي تعامل څنګه سرته رسېږي دا داسې سرته رسېږي په دا دوه ګونې اړیکه کې یوه د سیګما اړیکه ده او یوه د پای اړیکه ده د پای اړیکه چې ده دا کمزورې اړیکه ده دا د منځه ځي اوس چې دا اړیکه کله د منځه ولاړه سي یو ګونې پاتېږي د کاربنو هغه یوه اړیکه خالي پاتېږي صحیح دی زه اوس که دلته هایدروجنونه ورسره یو ځای کړم ګوره هایدروجنیشن د ایتلین اول خو دا اړیکه ماتېږي د کاربنو او کاربنو ترمنځ کله چې هغه دوه ګونې اړیکه ماته سوله اوس نو د کاربنو څو اړیکې خالي پاته سولې یعنی د هایدروجنو سره دوه هایدروجنونه په خوا ده دلته هم یو هایدروجن درلودی او دلته هم بل هایدروجن درلودی د کاربنونو موږ ویل چې څلور اړیکې جوړولی شي دا د یو خپل کاربن سره یوه اړیکه جوړوي د دوه نور هایدروجنو سره نو یوه اړیکه خالي دلته پاس ول یوه دلته پاس ول چې هغه دوه دانې دوه اټومه هایدروجنونه راځي یو هایدروجن د یوه کاربن سره یوځای کېږي او دا بل هایدروجن د بل کاربن سره یوځای کېږي چې دا په اصل کې څه رقم شکل ورسره جوړېږي CH3 رابطه CH3 او یا هم که دا زه په مالیکولي شکل باندې ولیکم کاربنونه یې دوه دانې دي هایدروجنونه یې څو دانې کېږي وینئ تاسې حساب کړئ درې درې دا څو شپږ دا خپله د ایتان مرکب دی ایتان نو ایتان چې دی د الکانونو د کورنۍ یو مرکب دی دغه طریقه چې ده درېیمه د الکانونو د لاسته راوړلو طریقه ده دا کومه طریقه ده د الکینونو د هایدروجنیشن څخه لاسته راځي صحیح په دې کې څوک که مشکل لرئ که تاسې هر وخت په دغه ویډیوګانو کې یو پوښتنه یا سوال درڅخه پیدا کېدی تاسې کولی شئ په کمنټونو کې زموږ سره شریک کړئ موږ به یو ځانګړی ویډیو د دې لپاره جوړه کړو تر څو ستاسې ټولو پوښتنو ته جوابونه وایي څلورمه طریقه دا ده د الکایل هلایدونو د ارجاع څخه د څه شي د الکایل هلایدونو د ارجاع څخه لاسته راځي اوس نو الکایل هلایدونه خو نو تاسې پیژنئ تر مخه موږ ویلي وه الکایل ګروپ دی هلایدونه هلوجنونه مې هم در سره تشریح کړله هلوجنونه یا هلایدونه صحیح دی هغه په اصل کې چې ما تاسو ته مخکې تشریح کړله هلاید په یو مرکب کې ورته ویل کېږي که دوی یوازې دې ته څه ویل کېږي هلوجنونه دا تر مخه تشریح شوې خبره ده ارجاع بیا څه معنا لري موږ د ارجاع لپاره څو تعریفونه ویلي وه ارجاع یعنی ګوره د دې زه تعریف چې داسې دی پر یو مرکب باندې د اکسیجن نصبولو ته اکسیجیشن وایي او د دې سرچپه عملیه چې پر یو مرکب باندې موږ هایدروجن نصب کو دې ته څه وایي ارجاع ویل کېږي نو هایدروجنیشن په اصل کې د ارجاع سره یو ډول اړیکه لري یعنی د ارجاع او هایدروجنیشن که څه هم ارجاع نور تعریفونه هم لري خو یو د هغو څخه یې دا دی په دې ارجاع کې موږ څه شم کو دوه مالیکوله الکایل هلایدونه راخو زینک ورسره ځای کوو او یو دانه هایدروجن ځای کوو صحیح دی الکایل هلایدونه د زینک په نامه فلز ورسره ځای کوو او یو مالیکول هایدروجن ورسره ځای کوو د دې په نتیجه کې دغه هایدروجن دلته خامخا کتلیستونه به موجود دي پلادیم او نیکل او داسې نور ځینې عناصر دي چې د کتلیستو په ډول باندې کاریږي راځمه هایدروجن د الکایل سره دلته یو ځای کېږي دا دوه مالیکوله راخیستي نو کله چې د الکایل سره دوه مالیکوله هایدروجن یو ځای سي نو دوه مالیکوله د الکانونو یو مرکب به لاسته راسي دوه مالیکوله آر دلته چې شي راځي دواړه هایدروجنونه ورسره یو ځای کېږي دوه اټومه چې ورسره یو ځای سي دلته ضریب لري ځکه زه هلته دوه نه ورکوم نو زینک پاتېږي زینک هلاید جمع زینک د چې سره پاتېږي دا د هلاید سره تعامل کوي نو دغه مرکب چې لاسته راغلی دی دا د الکانو یو مرکب دی د دې لپاره مشخص مثال دا دی زه راخمه دوه مالیکوله میتایل کلوراید به راواخم د دوه مالیکوله میتایل کلوراید جمع زینک ورسره ځای کوم او هایدروجن
کتالیستونه موجود دي. د کتالیستو په موجودیت کې اولا خو د کلورین او د میتایل ترمنځ دغه اړیکه پرې کېږي. د هغو پر ځای باندې دوه هایدروجنونه راځي. کله چې هایدروجنونه راسي نو دواړه هایدروجنونه د لې ورسره پاتېږي. دوه مالیکوله څه شی ورسره جوړ شو؟ دوه مالیکوله میتان دي. صحیح. جمع نور شیان چې پاتېږي دلته زینک پاتېږي او کلورین. نو زینک کلوراید دا په خپل منځو کې تعامل سره کوي. دا د الکایل هالایدونو په طریقه سره د الکایل هالایدونو د ارجاع په طریقه سره د الکانونو لاسته راوړل دي. نو د الکانونو لپاره داسې نورې طریقې هم شته چې الکانونه په لاسته راوړل کېږي، په لابراتوارونو کې کارېږي. ځینې طریقې اسانه دي، هغه طریقې چې کتالیستونه نه غواړي، شرایط یې اسانه وي، په طبیعت کې په عامو شرایطو کې موږ په لابراتوار کې برابرولی شو، هغه طریقې تر ټولو اسانه دي. ځینې طریقې دا شته ډېر لوړ فشار او کتالیستونه هغه کتالیستونه چې په عام ډول موږ په ټولنه کې نه پیدا کېږي. نو ځکه دغه ډول تجربې په لابراتوارونو کې سختې دي، خو بیا هم په د نړۍ په پرمختللو لابراتوارونو کې دا تجربې سرته رسېدلې دي. د هغو تجربو نتیجه نن تر موږ پورې په کتابونو کې را رسېدلې ده. نو خدای دې وکړي چې تاسې د دې ویډیو څخه استفاده کړئ. که چیرې په امتحان کې ځینې سوالونه داسې راغلي چې تاسې وایي د الکانونو د لاسته راوړلو یا د استحصال طریقو څخه یوه یا دوې طریقې ولیکئ، نو ستاسې به 4 طریقې یا 4-5 طریقې زده وي. د دې څخه که چیرې تاسې 2 یا 3 طریقې هغه مشهوره طریقې زده کوئ هم ستاسې لپاره کفایت کوي. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. که پوښتنې لرئ خپل پوښتنې زموږ سره په کمنټو کې یا هم د واتساپ د لارې شریکولی شئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.